سلام وخت بخیر. دا هغه هوایي دفاع ویشتونکي دي کوم چې جمهوریت وخت کې افغانستان درلود. نن مکمل ویډیو در باندې ګورم. ویډیو مخکې خامخا شیر کړي. ویل کېږي اوسنی حکومت دا اصلي ترمیم او په سرحدونو کې یې نصب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت تازه وویل چې د توغندیو زیات شمیر دستکاکانې ترمیم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلې په کندهار پنجوایي ولسوالي کې د هوایي ځواکونو تمرینات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. پاکستان له افغانستان سره سول وکړه. د پاکستان پوج مشر وایي جنګ کې فایده نشته او موږ له افغانستان سره سوله کوو. تازه خبر افغان سرحدي ځواکونه وایي چې صبح شنبه به د تورخم دروازه د کډوالو په مخ خلاص شي. ویل کېږي افغانستان او پاکستان به نن یو ځل بیا په استانبول کې سره کینی. پوره راپور مو چمتو کړی، تر پایه مو ملتیا وکړئ. ځینو رسنیو نن سهار راپور ورکړ چې ټاکل شوی په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې چې له ځینو ستونزو سره مخ شوي وي نن پنجشنبه بیا پیل شي. خو له هغې وروسته په دې اړه اړونده سرچینو څه نه دي ویلي. د پاکستان د اوصاف رسپانې د راپور له مخې د دغه هیواد د دفاع وزیر ویلي وو چې له افغان استازو سره د 4 ورځنیو خبرې لړۍ مثبتې وي او په بیلابیلو موافقو او تړونونو کې پرمختګ شوی او د لاسلیک وروستۍ چاره هم بشپړه شوې ده. د اسیا معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د هویت تثبیت په موخه د یاد هیواد د مشهد او زاهدان ښارونو ته کاري ټیمونه واستول شول. د اسیا معلوماتو ادارې په یو خبرپاڼه کې راغلي د هویت تثبیت او ارشیف د تنظیم ریاست دغه کاري ټیمونه به د ایران په یادو ښارونو کې افغان کډوال ته د هویت له تثبیت وروسته هغوی ته افغاني هویت ځانګړي 3 کلن کارتونه ورکړي. د کابل ښاروالي وایي تر څېړنو وروسته د کابل ولایت د اداري ودانۍ مخې ته د موټر لپاره د هوایي پله د جوړېدو طرح او پلان بشپړه او ډېر ژر به یې عملي کارونه پیل شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې پله جوړول یوه لویه او ستراتیژیکه پروژه ده چې د صدارت 4 لارې له سړک څخه پیل او د جویشي له نوي سړک سره نښلوي. دا هوایي پل 283 متره اوږدوالی، 800 متره سور او 8 متره لوړوالی لري چې د 5 استحکامي ستنو په وسیله به ودرول شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د نورالدین عزیزي او قزاقستان د ملي اقتصاد د وزیر ترمنځ لیدنه کې د سیمهییزې سوداګرۍ د پیاوړتیا او د افغانستان، قزاقستان او منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې کچې لوړولو په موخه د ترانزیت بهیر پر چټکتیا او د ګمرکي چارو پر ساده کولو ټینګار وشو. مسؤلین وایي د دې لیدنو پر مهال چارواکو له سیمهییزو مسؤلینو او د خصوصي سکتور له استازو سره د سوداګریزو همکاریو د پراختیا او تجربو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 315 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو آزاد او هیواد ته راستانه شول. مسؤلین وایي یاد کسان د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو چې د یوې ورځې تر 2 میاشتو پورې د بند موده یې تېره کړې ده. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند وایي پکتیا کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شو او په تړاوي 4 کسیزه ډله هم نیول شوې ده. چارواکي وایي نیول شوې ډلې له نظامي یونیفورم نه په استفادې یاد ماشوم د مرکز ګردیز له پیرباغ سیمې تښتولی و چې له دوی سره یو کلاشینکوف، 2 مخابرې، 3 لویې او 15 کوچني موبایلونه او یو موټرسایکل هم ترلاسه شوی دی. تیر شپه د کابل ننګرهار په لوی لار د سرخکن په سیمه کې د یو تراکتور او 2 کورلا موټرو د ټکر له امله 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 18 نور ټپیان شوي دي. د لغمان امنیه قومندانۍ وایي په دې پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 18 نور ټپیان شوي دي.
او د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله د ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ کې نن له ایران سره پایلوبه د ماخستن په 8 بجې په بحرین کې ترسره کوي. د بحرین په کوربتوب د آسیایي سیالیو برخه کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلو برخه اخیسته چې افغانستان لوبډله د دې سیالۍ په ای ګروپ کې له بحرین، ازبکستان او چین سره یو ځای ده.